اگر شیخ هیبت الله حفظه الله امیر المؤمنین جلو مجاهدین امارت اسلامی را نگیرد، نقشه پاکستان از کره زمین مجاهدین امارت اسلامی می‌وردارد و نابود می‌کند. د افغانستان د اسلامي امارت د ناصر بدري قطعې مشر عبدالحمید خراساني پاکستان ته سخت اخطار ورکړی او ویلي دي چې پاکستان به له نقشې ورک کړم. وروسته له هغې چې پاکستاني جنرال عاصم منیر د افغانانو سپکاوی وکړ او ویل چې د یوې پاکستاني ژوند ورته د ټولو افغانانو مهم دی، تازه ورته عبدالحمید خراساني سخت غبرګون ښودلی دی. دا چې عبدالحمید خراساني عاصم منیر ته نور څه ویلي دي او له چا څخه یې د پاکستان د بربادۍ امر غوښتلی دی، که غواړئ پوه شئ نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ او خپل چینل مو لایک او سبسکرایب کړئ. زودی انشاءالله تعالی مجاهدین تی تی پی پاکستان را دولت سرنگون می‌کند. ما با مردم مسلمان پاکستان مشکلی نداریم. اونها هم تحت ظلم و استبداد و بی‌عدالتی حکومت ظالم و ستمگر کفری پاکستان قرار دارند. پاکستانی ها باید از سرنگون د افغانستان د اسلامي امارت د ناصر بدري قطعې مشر عبدالحمید خراساني د پاکستان لوی درسي جنرال عاصم منیر ته د خبرو په غبرګون کې وویل د پاکستان د لوی درسي جنرال عاصم ته د خبرداری وي چې تاسې باید د شیخ هیبت الله خونزاده شکرګزاره واوسئ. که چیرته شیخ هیبت الله خونزاده مجاهدینو ته اجازه ورکړي نو پاکستان به د نړۍ له نقشې ورک کړي. عبدالحمید خراساني خبرداری ورکړی که چیرته د پاکستان ظالم حکومت سم نشي نو مجاهدین به د امیر المؤمنین په امر د ټي ټي پي سره یو ځای په یو ورځ کې ټول پاکستان فتح کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې موږ د ټي ټي پي چې زموږ مجاهد ورونه دي په ټینګه ملاتړ کوو او د الله تعالی څخه د هغوی د کامیابۍ او سرفرازۍ غوښتنه کوو. پتمنو لیدونکو تاسو د عبدالحمید خراساني دغه خبرې څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. بالایتان حکم میدهد شما را یقین داشته باشید که انشاءالله در ظرف یک روز مجاهدین امارت اسلامی پاکستان را فتح میکنند. گستاخی ها و بی‌ادبی های مسئولین و دولت مردان پاکستان به پاسخ نمیماند.